نو ښه انتهایي کوشش مې کړی دی چې ډپارټمنټ ته مې څه ښه راوړی شوه مې ورته راوړي دي او د دې مطلب دا دی چې مرسته را سره خلکو کړې ده که مرسته نه وي نو زما په خیال یو تنیس هم نشي کولی دا ټول عمر یو ټیم ورکي او هغه ټیم چې دی نو که هغه ما په ایډمنسټریشن او په دې خلکو مې تنقید کړی دی خو که ایډمنسټریشن موږ سره ملګری نه وي نو موږ بیا څه نشو کولی د دې مطلب هر څه شوي دي په دې ډپارټمنټ کې چې زه کله رالم نو موږ به چاپېره کتل ریسرچ بالکل نیګلیجبل و او یو انوار الحق صاحب او یو آرمي یو کس و هغه به د کاریډور کې ګرځېدل د دې نه علاوه د بل پی ایچ ډي سټوډنټ به موږ نه لیدو او نن د خدای پاک فضل دی چې پنځه شپږ پی ایچ ډي وایواز مو کېږي او پی ایچ ډي وایواز مو کېږي او د ایم فل خو ډېر زیات کېږي بل د دې ډپارټمنټ نه پبلیکیشن چې و نو هغه ایون ما هم نه ایکسپیکټ کوله چې موږ به د دې اډرس نه یو مینوسکرپټ لیږو او هغه به پبلیش کېږي او زموږ نه مخکې دور چې و نو هغې کې به چې چاله دا جرنل راتله نو مونږ به وایو چې دا چېرته ډېر لوی ریسرچر دی نو دا جرنل دله راځي د فارن کنټري نه لکه خپل پیپر لیکل چې نو دا ډېر دغه نو زما لکه زه ډېر زیات مطمئن یم خوشحاله یم چې اوس زموږ سټوډنټانو هم پیپر یې سبمیټ کړي او په امپیکټ فیکټر جرنلز کې راځي نو او ماشومانو ته مونږ دا وایو سوسایټۍ ته مونږ دا وایو چې خانې زموږ نه مخکې خلکو پی ایچ ډي کول چې دا ډېر ګران کار و چې چا به پی ایچ ډي کړی و نو موږ به وایو چې بس دو ډېره غټه توره کړې ده د دې نه سیوا توره ني چې مونږ رالو نو زموږ لپاره پبلیکیشن کول ډېر ګران کار و نو اوس دې ځای ته خبره ورسېده چې سټوډنټان زموږ مینوسکرپټ ولیږي او پبلیش کېږي د دې مطلب دا دی چې هغه اوس چیلنج نه دی اوس یو عامه خبره شوه او واړه بلد شو اوس د دې نه پس چې کوم او د ټولو نه امپورټنټ او د ټولو نه چیلنجینګ کوم څیز دی هغه دا دی چې موږ خپل ساینس سوسایټۍ ته ونړو ما خپل وس وکړو هغې کې زه پوره کامیاب نه شوم خو زمونږ او ستاسو د کشر کول چې کوم دغه دی فرض دی نو هغه اوس دا دي چې موږ د خپل ساینس په سوسایټۍ کې ښکاره کړو او د هغې لپاره داسې پروجیکټس او داسې دغه کړو چې کوم زمونږ د معاشري مسایل یا زمونږ خپل کم منرل ویلث دی یا داسې څیزونه دي چې هغه پروډکټ ته کنورټ کېږي او ټایم باندې مونږ لاړو نو زمونږ د ایجوکیشن اهمیت به هغه همره وړاندې شي انهانس وشي څومره چې په ډیولپ ورلډ کې دی او په آخر کې ستاسو ټولو زه ډېر مشکور یم خدای خوشحاله کړه خدای مو باد لره او خدای هم د دې ډپارټمنټ د ترقۍ او د مخکې تګ دپاره ثواب وګرځوه نو دا به زموږ د ټولو لپاره او د معاشرې لپاره خوشحالي ډېره مننه خدای مو باد لره